بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما څخه د قرآن عظیم شان سجدې پاته سوي دي، یعنی هغه آیاتونه چې په قرآن عظیم شان کې د هغو په ویلو باندې پر یو انسان باندې سجده تلاوت لازمیږي، دغه سجدې زما څخه ډېرې پاته سوي دي. دی وایي زه کولی سم چې دغه سجدې ټوله پر یوه ځای باندې ادا کړم، او دغه رقم د ادا کولو صحیح طریقه یې څنګه ده؟ محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې کله یو مؤمن مسلمان په قرآن عظیم شان کې هغه مبارک آیاتونه ووایي چې د هغو په ویلو باندې پر ده باندې سجده تلاوت لازمه سي، ورباندې واجب سي، نو ښه خبره دا ده چې فوراً دې دغه سجده تلاوت ادا کوي. فوراً دې دغه سجده تلاوت ادا کوي. که چیرې د ده اودس وي نو فوراً دې دغه سجده تلاوت ادا کوي. او که چیرې د یو انسان څخه دغه سجدې پاته سي، مثلا یو سړی مکمل قرآن عظیم شان تلاوت کی، زموږ د مذهب مطابق په قرآن عظیم شان کې 14 دانې سجدې دي، دغه سجدې ځینې پاته سولې، نو بیا هم د دغه انسان دپاره د موقع شته هر وخت چې دی وغواړي نو د اوداسه سره دی ودرېږي 14 سجدې د تلاوت ادا کړي. په دې کې دا نه ده ضروري چې دی به دا وایي چې اوله سجده مې ده، دا مې دویمه سجده ده، دا درېیمه، بس 14 سجدې دي ادا کړي، نو الله تبارک وتعالی به د هغو ټولو سجدو څخه غاړې خلاصې کړي چې کومې سجدې کوم آیاتونه د سجدې تلاوت چې ده ویلي دي. طریقه یې دا رقم ده چې کله یو مؤمن مسلمان پر پاک ځای باندې، یعنی د لمانځه چې کوم شرایط دي هغه پوره وي، مخ و قبلې ته کي پر پاک ځای باندې ودرېږي، نو تکبیر به ووایي. د تکبیر په ویلو کې به لاسونه و غوږو ته نه پورته کوي، صرف دغه تکبیر ووایي الله اکبر. دغه الله اکبر چې وویلی بیا به سجدې ته ولاړ سي. سجدې ته چې ولاړی هلته به 3 وارې سبحان ربي الاعلى دا به ووایي، بیا به بیرته دویم تکبیر ووایي، سلام به نه ګرځي، د سلام ګرځول نسته، او دغه رقم کښینی به نه، د تحیات ویل د تشهد ویل دا نسته. بس دغه طریقه ده. نور نیت په خوله باندې ویل نه دی ضروري چې سجده د تلاوت کوم د الله د رضا دپاره، دغه شان په خوله باندې ویل نه دی ضروري. البته که چیرې یو سړی وسواسي او نیت یې نه برابریږي، هغه کې په خوله باندې وایم پروا نه لري. البته اصلي نیت وای هغه د زړه قصد او ارادې ته، نو صرف په زړه کې به دا قصد اراده وکړي چې سجده تلاوت کوم، الله اکبر، ولاړ به سي سجدې ته، 3 وارې به تسبیحات ووایي، بیرته الله اکبر ووایي، راپورته به سي. بس دغه سجده تلاوت ته چې هر څو ورباندې پاته دي. اوس که چیرې یو انسان ته دا نه معلومیږي چې زما څخه د یو قرآن عظیم شان د پاته سوي دي، یعنې 10 پاته دي، 20 پاته دي، 30 پاته دي، نو پر غالب ګمان دی عمل وکړي چې غالب ګمان یې هر څونه سو هغونه سجدې د دی وکړي. دا ټولې د ده په حق کې ادا سولې، قضا نه ده چې دی وایي ما یې قضایي راوګرځول، بلکې دا ادا ده. ستاسې دغه مسله د مذهب مختلفو کتابو راخصې ده. فتاوای هندیه جل اول صفحه 115 کتاب الصلات، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، بهرک جلد 2 صفحه 223، او حاشیه تحتاوی صفحه 221. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.